السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو پښتنو ته احترامات. افغانانو پښتنو ورونو، زموږ او ستاسې د افغانستان او د ملت دومره غمونه دي چې موږ او تاسې نه د خپل کور غمیر دي. څنګه چې تاسو معلومات ده چې ډاکټر صاحب ایاز نیس صاحب په شهادت ورسول شو. انا لله و انا الیه راجعون. کله ما ته ډاکټر صاحب خبر راغی په دغه ټایم کې زما خپل کاکام د دې دنیا نه لاړو، رښتونکي دنیا ته، چې نوم یې سرور پاچا نومېدو. هغه عکس به مې لګولی. دا عکس په دې خاطر لګوم چې دې کې زما یو خبره ده. وایي سل دې عمره او د سلو سر دې مه مره. ډاکټر صاحب ایاز نیاز صاحب چې و دا د سلو سرو افغانانو دا یو غټه شتمني وه. اولنی دغه پکې دا و چې دې کې تعصب نه، یو مسلمان یو افغان رښتونکی بچی د افغانستان. خو خبره دا ده چې افغانانو موږ او تاسې نه غیرت پښتو افغانیت هر شی رانتلی. نن ورشئ په امریکا کې یو توری وژل کېږي، سپینین تورین ټول راوچت شوي دي او په امریکا کې یو بد حال دی. ویډیوګانې به تاسې کتلي. مګر زموږ 43 کاله وشو، 43 کاله چې په دې وطن کې جنګ شروع دی او زموږ ستاسې په لکاو میلیونو خلک لاړه، خو موږ او تاسې کې هغه د تورانو عمره بادر هم نشته دي. که د سوات نه یې راونیسي تر دیر، ملکن، باجوړ، وزیرستان، افغانستان، یو رقم بېعزتي نه ده پاتې چې موږ ته راونه رسېده. تر کورونو وانیم خلک راننوته، که هغه توران دي او تورمخي دي او که هغه سوربریتي دي. زموږ د کورونو بېعزتیان یې وکړې. په سوات کې څه تېر شو، په افغانستان کې څه تېر شو، دا د خلکو نه پټې دغه نه دي. خو ډېر موږ مړپ خلک یو. او زه حیران په حکومت باندې یم چې حکومت وایي امنیت ملي. د امنیت والا تاسې د څه شي امنیت نیسئ؟ تاسې د قهرمان صاحب امنیت ونیو، د ریحان صاحب امنیت هم ونیو، د بارکزي صاحب امنیت هم ونیو، د ایاز نیاز صاحب هېڅ شی نشته. د ټول قانون حکومت دی صاحبه. په لکاو لکاو ډالر تاسې اخلئ صاحب مهربانې. تاسې چېرته د غصبګر امنیت ونیسئ، د زورواکي ونیسئ، د چورواکي ونیسئ، د وطن فروش ونیسئ. او اشرف غني صاحب تا 4 لکه ملي اردو ساتلې ده. په دې 4 لکه ملي اردو کې یو 10,000 دغه شان خلکو امنیت لپاره وساته که نه، چې دغه شان خلکو امنیت وساتي. ولې دا کسان ووژل کېږي؟ چې حکومت وایي چې دا کار موږ نه دی کړی، طالب وایي چې ما نه دی کړی، بله ډله وایي چې ما نه دی کړی. نو د اسمان نه کاڼي راوورېده، پیرانو دا شهیدانې، دا خلک دا څوک شهیدانوي؟ موږ او تاسې له افغانانو یو دغه پکار دی، ملي پیوستون. دشمن راته ښه معلوم دی چې څوک هم وژني، څوک هم ذلیله کوي، څوک هم وروره صاحب میرانو شرموي. یا لاره تکبیر او الله اکبر چې یا پې وشو، یا دغه دشمن ختم کو د همیش لپاره، او یا موږ ټول ختم کړي. د دې نه ښه چې موږ او تاسې ټول ختم کړي. ځکه چې دا د بې شرمۍ مرګ، دا د بېعزتۍ مرګ، دا زموږ او تاسې نه د کار کسان وړي. موږ او تاسې خاموشه ناست یو. بس شهید شو او انا لله و انا الیه راجعون. یو 2 ورځې به ویډیو زه وکړم، یو 2 ورځې به صاحب لایف تاسې وکړو، بس قصه ختمه. هلته راته بله ورځ بل یو د کار سړی شهید کړي. ژوندي قامونه، ویښ قامونه، هغه والله چې هغه د خپل سپی د هغې قوم مړ کړي، قسم دی چې درپسې راوچتېږي. زموږ او تاسې د عزتونو جنازې ووتې، ماشومان هم شهیدانېږي، بمبار کېږي، په بمونو الوځي. بد حل دی. موږ او تاسې وده پراته یو صاحب مهربانه، هم په اروپا کې، هم په افغانستان کې، هم په ښکته. غیرت رانتلی، ایمان رانتلی. د خدای په لحاظ باندې یو ملي پیوستون وکړئ. او اشرف غني صاحب یو اعلان وکړه، په دې نه کېږي، موږ نور دا نه برداشت کوو چې زموږ ورور د کار کسان موږ نه شهیدانېږي. او 2 ورځې ته وایې چې ما ورته وروره صاحب مهربانه دغه وټاکلو، هغې معلومات به وکړي. تا د کوم یو معلومات کړی؟ د بارکزي صاحب دې کړی، د قهرمان صاحب دې کړی، د کوم یو ریحان صاحب شوی دی؟ په جومات کې ورته بمونه ایښود کېږي. د امنیت چېرته دی؟ ته چې دغه شانې خلکو امنیت نشي ساتلی، زما بیا څه وساتي، د نور عام ولس بیا څه وساتي؟ افغانانو دا زما د زړه خبرې وي. زما خپله کاکا دلته به مې عکس لګولې، سرور پاچا په خپل مرګ باندې مړ شو. او بس دعا هغه ته هم کوئ چې رب العالمین هغه دنیا ښایسته کړي. زما کاکا یو داسې سړی و چې هم د دیرې، هم د حجرې، هم صاحب میران به واده پې ښه ښکاره کېدو، هم پې مړی ښه ښکاره کېدو. خو زه قسم دی که د هغې په دغه کې شوی یم. ما سره اول د نیازي صاحب غم و، نو ما په هغه باندې پوسټونه اول وکړو، او د هغه د سار مې د خپل کاکا دغه وکړو. نو زما کاکا ته هم دعا کوئ، نیازي صاحب ته هم دعا کوئ چې شهادت یې الله تعالی قبول کړی به انشاءالله، او د قبولیت دعا ورته وکړئ. په الله سپارم. یوه فیصله به کوو افغانانو، نور په دې ویډیوګانو په لیفونو نه کېږي. ملي پیوستون بس دغه زموږ ستاسې لاره ده. که اشرف غني کې چې ته افغانیت وي، اسلامیت پکې وي، په دغې باندې د کار وکړي. او بس نور یا دا 4 لکه ملي اردو والا به ختم شي، دا افغانان، او یا به خپل دښمن د منځه یوسو. خدای په امان. د ویډیو مخکې